دا ساحې ته بینس وایي او دا هم د روګن له ښکلو سیمو څخه یوه ده او ډېرې ښکلې ویلاوې ښایسته ځایونه دي پکې. سمندر غاړه هم ډېره ښکلې ده، هغلته به ورشو ساحل ته. نو دغه سپین کورونه یې مشهور دي تر ډېره، او هغلته بیا د سمندر په غاړه بوکه یا هغه برج یا پل چې دی چې په اوبو کې وړاندې تللی، هغه هم ښکلی دی. راځئ چې وګورو نن بیروبار شته که نه. دلته خو ډېر خلک نه ښکاري. دا ځای ډېر موډرن دی او نوی دی، او اکثره چې دي دا کورونه مورونه دي او هوټلونه دي وبښئ. د جوړښت هم د نورو کورو ځایو سره فرق کوي. ټول تفریحي ځایونه دي او دا قیمتي سیمه هم ده د غوګن یا د روګن د جزیرې چې ډېر هر څوک یې ممکن توان ونه لري چې کرایه یې کړي. نو ځایونه خو بد نه دي، دلته ځینې دوکانونه هم شته. نن یکشنبه ده، خلاص هم دي. جالبه ده چې دا هره یکشنبه خلاص وي. نه پوهېږم ته د یو چا نه به پوښتنه وکړو که تنها نن کوم خاص مناسبت لري چې خلاص کړي دي. دا نو وړ یو بازارګی دی دلته بس، او لاندې خواته بیا پسې سمندر غاړه ده. داسې به ورشو چپ لاس ته، ښي لاس ته البته بیا چپ لاس ته سمندر دی یا ساحل دی. د کورو رنګونه خو وینئ چې ټول سپین دي، غیر د دغه کونج نه چې یو لږ خام بل رنګ لري. دا مرکزي کوڅه ده. او دې خواته خو بیا لکه څنګه مې چې ووې سمندر. دا ځای رښتیا هم چې ښکلی دی. د جرمني فکر کوم په ټولو ساحلي ښارګوټو کې دا ځای ماته ښکلی ښکاري.
دغه تورستانو ټرینونه دلته هم شته. ښار په شاوخوا کې به خامخا سړی ګرځوي. دا هم خوند کا خو نن ګرمي ده والا. اول باید سړی ولامبي. دا پل خو ګوره تر بیخي ډېره ځایه غځېدلی. همداسې به وړاندې ورشو. په دې ساحل کې بیا ډېر بیروبار هم دی نن. نظر نورو ته صحرایي مرغان دا په خواړه وخته دي چې سړی ورته نږدې شي خواړه غواړي. دې ساحل اوبه هم پاکې دي او ښه والی دا دی چې ټول ریګ دی او ښکلي دي. دا ټوله سیمه ډېره عالي ده. همداسې به ځو وړاندې. نور به بیا چې د لامبو وخت شو داسې به دغه ځای تر پایه وګورو، بیا به بیرته راوګرځم. زه به لږ ولامبم او تاسو تر هغې ویډیو وګورئ. ډېر اوږد پل دی، ډېر وړاندې دا دي راغلو. همداسې بیا دې ځای نه دلته چې راورسې پای کې کښتۍ ځي، تفریحي کښتۍ دي او په داسې په سمندر کې چکر درکوي او بیا بېرته همدې ځای ته راځي. دلته داسې یو برنډه لري نو ښه خوند کوي، سړی راشي کښېني او وګرځي. غټ ساحل دی، همداسې غځېدلی تر څومره چې سترګې څار کوي فکر کوم تر ډېره ځایه. لږ ډېره واچوه، ډېر لاس مړۍ جوړې که واچوه.
دغه نو همداسې د ساحل غاړه پسې غځېدلې ده تر ډېره ځایه د لاندې همغه سمندر غاړه د لامبو ځای دی او دې خواته اکثره رستورانتونه او هوټلونه او دې ته ورته ډېر ښکلي ځایونه دي نو ټوله تفریحي سیمه ده تورستي سیمه ده ډېره ښه ده داسې بیا هر ځای کې لارې کوزې شوي دي او دا لیار نه همداسې غځېدلی دی ځای ځای بیا دغسې ویلاوې هم دي دې څنګ ته بیا اکثره ځای کې دغه غرفې ایښي دي دا هم ډېرې ښکلې جوړې کړي دي په دې کې شیان خرڅېږي خولۍ او زیورات او داسې نور شیان دا یو عادي رستوران دی ګوره په خوراک دی که پکې په 15 یورو شی وخوره ډېرې ښکلې ویلاوې او کورونه اپارتمانونه رستورانتونه او هوټلونه دي په دې شاوخوا کې دا ټول ډېر ښایسته دي او لکه څنګه مې چې ووې وخته دا اصلي سیزن د رخصتیو نه دی او د ګرمۍ هم نه دی نو خلک بیا هم ډېر نه دي خو نظر نورو ځایونو ته شته ډېر دي او ځینې دوکانونه په دې ځای کې ځینې نه اکثریت یې خلاص دي خو رستورانتونه ټول نه دي خلاص ځینې خلاص ځینې تړلي